یو څو قسمه زنانه داسې دي چې په هغې باندې د الله رب العزت لعنت ورېږي. جی ها، او تاسو ته پته شته چې د الله رب العزت لعنت په کم کس باندې ورېږي نو د هغه په هلاکت کې څه تردد شته، شک شته، ځکه چې دا انسان د الله رب العزت رحمت نه لرې شي. او په حیثیت مسلمان زمونږ دا عقیده چې موږ د الله رب العزت په رحمت باندې جنت ته ځو. زمونږ اعمال داسې نه دي چې دا د دې په ذریعه موږ جنت ته لاړ شو، لیکن یو انسان داسې چې هغه د الله رب العزت د رحمت نه لري، د الله رب العزت د لعنت مستحق وي، نو داسې انسان چې کوم دی د بیا هلاک او تباہ او برباد دی. هغه زنانه یو څو قسمه دي، یو څو کارونه دي چې د هغې په وجه باندې دا زنانه د الله رب العزت د لعنت مستحق شي. بعض زنانه داسې دي چې هغه دا روزي جوړي دي، روزي دا زینو سټونه جوړي چې د هغې په وجه باندې د الله رب العزت تخلیق کوي. گویا د الله رب العزت کوم تخلیق دی په هغې کې بدلون راولي. گویا چې الله رب العزت تاسو ته کوم روزي راکړي دا ښایسته نه دی، بلکې په دې کې چې کوم دی تبدیلی راولي، دا د حقیقي کمی سیټونو ته چې کوم دی نریږي چې په حسن کې اضافه وشي. دا الله رب العزت کوم حسن نه کړل دا کم دی، او خپل چې کوم دی خپل د طرف نه پاږي کې تبدیلی راولي. نو د الله رب العزت په خلقت کې دا زنانه چې کوم دی تبدیلی راولي، نو په دغه وجه باندې ګوره داسې زنانه چې کوم دا د الله رب العزت د لعنت مستحق ده، په دې باندې د الله رب العزت لعنت ورېږي. البته بعض مرتبه داسې چې دا روزي د حد زیاتې بړاو شي، دا خپل چې کوم حدود دی غیر راوستلو لپاره چې کوم دی شریعت اجازه ورکړي، لیکن چې خپل په حدود کې دن نه دا غینه باوجود چې کوم دی زنانه به ګراله کې بیا جوړي. ګوره یاد وساتئ دا زنانه د الله رب العزت د لعنت مستحق وي. دویمه زنانه هغه چې کومه زنانه چاهي زنانه یا نارینه هغه دا غاښونه چې کوم دي د حسن لپاره د دې میس کې چې کوم دي فاصله راولي. یعنی بعض خلک داسې چې هغه نن سبا کې ډېر شي کسان داسې چې هغه خپل د غاښونه چې کوم دي د دې په میس کې چې کوم دي فاصله راوستلو لپاره چې کوم دي هغه کې کار کوي. نو دام د الله رب العزت د تخلیق بدلول دي. د الله رب العزت کوم تاسو له حسن درکړل، کوم غاښونه درکړلي دا تاسو داسې جوړول شي، نو دا د الله رب العزت تخلیق بدلول چې څنګه الله رب العزت بعض غاښونه خدا سي چې هغه د حد نه بڑاو شوی لګه غټي، نو هغه چې کوم دی هغه په ذریعہ باندې چې کوم دی تاسو هغه زین راوسته شي، لیکن تاسو غاښونه بالکل په لیول برابر دي، دا غینه باوجود پاغه کې تاسو کار کوي او پمیس کې چې کوم دی هغه خاني جوړوي او پاغه کې چې کوم دی د فاصله جوړوي، نو دا عمل چې کوم دی د لعنتی عمل له چې کوم کسان په دې کې مبتلا دي او یا دا کار کړل ګوره یاد وساتئ د الله رب العزت د لعنت مستحق دي. د الله رب العزت تخلیقي دا کسان بدلون راولي. گویا کې الله رب العزت کوم تاسو کوم خلقت درکړل، کوم تاسو له کوم شکل او صورت درکړل، په هغه باندې تاسو خوشاله نه یې، بلکې تاسو دا غواړئ چې داسې نه الله چې داسې جوړ کړل دا داسې نه، بلکې داسې پکارو. نو دا خپل د دې عمل سره د الله رب العزت تخلیق باندې گویا کې اعتراض کولی. دغه شانتي هغه زنانه چې کومه زنانه اوس د شپې چې کوم دی خاوند ته چې کوم دی आवाज وکي او دا انکار وکي لاړ نشي، نو ساره پورې په دغه زنانه باندې فرشتي لعنت وي. دا زنانه د الله رب العزت د لعنت مستحق وي. او نن سبا کې همغه ګورو چې زنانه نه بلکې نارینه چې ملکان دي هم تاسو کته شي چې په څومره بدکارو کې مبتلا دي، هم خپل د چې کوم تخلیق دی د الله رب العزت کوم تخلیق دی پاغي کې تبدیلی راولي، خپل دا ګیره چې کوم دا په دې کې بیا تر چې کوم د ډیزاینونو جوړي، په دې ګیره باندې چاړه راکاږي چې کوم حسن دی د انسان د مرد لپاره. په حدیث شریف کې راځي چې په اسمان کې داسې فرشتي دي، یو ټولګه داسې لري چې هغه ذکر دغه دی چې پاک ته هغه ذات چې کوم ذات نارینه ولا د ګیری بذریعہ باندې حسن ور کړل او زنانه ولا د سر د اختو د کمسو په وجه باندې چې کوم دی حسن ور کړل، پاک ته هغه ذات، یعنی دا د هغه تسبیح ده. د زنانه چې کوم سي دی غټ غټ اخت دي، دا د زنانه حسن دی او دغه چاندي د نارینه چې کوم حسن دی هغه ګیره ده. یو انسان را لګي او ځوان را لګي په دې ګیره باندې چې کوم دی چاړه راکاږي یا په دې ګیره کې چې کوم دی خلق تبدیلی راولي او طرح طرح ډیزاینونه جوړي، نو داسې انسان چې کوم دی دا د الله رب العزت لعنت مستحق سو چې دا انسان 24 غنټې د الله رب العزت په لعنت کې مستحق دی، د الله رب العزت لعنت مستحق دی، او په 24 غنټې د کبیره ګناه کې د مصروف دی، کده او د نو دیم په ګناه کې دی، کده یخت دیم په ګناه کې دی، کده موس کې یو طرف ته دی په عبادت کې، بل طرف ته دی د ګناه په کار کې مبتلا دی، او کچره په دې حالت کې د دنیا نه لاړ، نو
کچری په دې حالت کې د دنیا نه لاړ او د ګناه په حالت کې دی لاړ کبیره ګناه دی کبیره ګناه د 24 غنټې ګناه دی یو ګناه خدا سي زنا شو انسان ګناه کې هغه وخت پورې زنا دی او ظاهره خبره ده ګناه دی لیکن هغه تسلسل نه دی دغه شان دی بل یو کار دا سره چې هغه غټ ګناه دی لیکن هغه د وخت پورې محدود دی هغه ګناه خپل په ځای دی لیکن دا ګناه چې کوم دی د ګیره کټ کولو دا یو داسې ګناه دی چې دا د 24 غنټې ګناه دی که تاسو دی نو په دوه باندې خو انسان چې کوم دی د ګناهونو نه پاکيږي بلکې دغه ګناهونه نه لګیږي نه ثواب لګیږي او کچري په صحیح طریقه باندې د شي سنت په مطابق عزت شي دا په عبادت کې راځي دا د لپاره عبادت دی لیکن کچري د ګیره خریلی دا خوب جګم دی د ملاسته او د ګناه نه کی لیکن د هغه نه باوجود د ګناه په حالت کې دی ځکه چې ګیره نشته ګیره جګم دا سبا کړل 24 غنټې د خپل د دې چهره په ذریعہ باندې عل الاعلان چې کوم دی دا گواہی ورکړي چې فاسق او فاجر انسان زه د شاعر اسلام خلاف چې کوم دی ما دا عمل کړل ما د الله رب العزت چې کوم دی نافرمانی کړل دا عمل د دې عمل په ذریعہ باندې او داسې انسان چې کوم دی دا ظاهره خبره ده د 24 غنټې ګناه دی ډیر شي زمونږ ورونه بایگان په دې کې مبتلا دي نو تاسو زما د درخواست ته چې خدای لپاره چې کوم زنانه دا کارونه کوي دا تاسو ته چې درې کارونه ما بیان کړو یو چې کوم د خالونه دي بعض زنانه خالونه دي ګوره دغه په دغه کې راځي په داسې زنانو باندې لعنت وريږي چې کوم زنانه خالونه دي اکثر چې کوم شاعران دي د پښتو لغه د دې خال د ذکر کینو د خال چې کوم زنانه دینو ګوره دا حرام دي سمجھ کې خبر راځي دام د الله رب عزت په خلقت کې تبدیلی راوستي دي نو دا د سو عمل ما تاسو ته بیان کړو چې د دینه چې زنانه دي غمزانو ساتي او نارینه چې کوم دي هغه دیم د الله رب عزت کوم تخلیق دي تاسو چې کوم حسن درکړل په هغه کې رد بدل نه کی نو دعا بکو الله رب عزت چې کوم دې په دې باندې د عمل کولو توفیق موږ راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته